د رضاکارانو یوه ډله په 5 بېلابېلو پارکونو کې ونې کېنوي. ښه، دا خو ډېر ښه کار کوي. موږ او تاسو پوهېږو چې ونو کېنول دا نیک کار دی. هغوی په هر پارک کې نوي ونې کېنولي. یا د ډلې ټولې څو دانې ونې کېنولي دي. نو موږ سره دلته معلومات دي چې په 5 بېلابېلو پارکونو کې ونې کېنوي او په هر پارک کې نوي دانې ونې کېنولي دي. نو که چیرې موږ د ټولو ونو شمېر لاسته راوړل غواړو نو موږ 2 کاره کولی شو. یو خو دا چې موږ د هر پارک دغه ونې نوي بیل دلته جمع کړو. لیکو چې نوي جمع نوي او جمع نوي. دا اوږده طریقه ده. د جمع طریقه ده خو موږ کولی شو د دې ځواب لاسته راوړو. بله طریقه موږ دا کولی شو چې موږ ولیکو چې په 5 بېلابېلو ونو پارکونو کې نوي ونې دي. نو لیکو چې نوي دا ضرب 5 ځکه 5 پارکونه دي ضرب 5. نو اوس راځو موږ اول دا جمع تر سره کوو. موږ لرو چې نوي موږ داسې لیکلی شو چې 9 لسه. نوي خپله 9 ځلې لس دي. نو دا به ټول سره جمع کړو. 9 لسه دلته دي، 9 دلته دي، دا شو 18 لسه. ورسره دا 9 22 لسه، دا 9 شو ورسره 14 لسه او دا 9 شو ورسره 15 لسه. نو موږ لیکو چې دا شو 15 لسه. لسو دپاره ورسره دلته 0 ځای پر ځای کوو. ښه، نو موږ سره د ونو شمېر شو 450. اوس راځو دلته دا نوي موږ لیکلی شو چې 9 لسه. نو دا به شي ضرب 5. نو 5 په 9 کې دا مساوي کېږي 15. نو دا 9 لسه و، نو دا 15 لسه شول. دلته به لسو په ځای ورته یو 0 کېږدو. نو دا شو 450. نو تاسو ولیدل چې دلته هم هماغه 450 او دلته هم 450 ځواب په لاس راغی. نو دواړه طریقې دي، دواړه موږ ته سم ځواب په لاس راکوي. تاسو ته چې کومه اسانه ښکارېږي. زما په نظر دا یوه طریقه لنډه ده.